د ابي هريره رضی الله تعالی عنه نه واقعه نقل ده امام مسلم په سند صحیح سره نقل کړی ده. ابي هريره رضی الله عنه فرمایي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم او ليله فاذا هو بابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فقال ما اخرجكما من بيوتكما هذه الساعه. رسول الله د ورځې یا د شپې راووتلو او نورو احادیثونه معلومیږي چې دا ورځ ده، ځکه رسول الله د شپې د چا کور ته نه تلو، چاله زحمت او تکلیف نه ورکولو، نو دا ورځ ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړو مسجد نبوي ته راووتلو چې ګوري ابوبکر او عمر دواړه ناست دي. رسول الله ته نه تپوس وکړو ما اخرجکما من بیوتکما هذه الساعه، په دې وخت کې تاسو څه ضرورت او څه حالت راویستي د خپل کور نه؟ قال دواړو صحابو فرمایي الجوع لوږې. ابوبکر او عمر رضی الله تعالی عنهما هغه صحابه دي چې زمونږ قیادت په جنت کې کوي، زمونږ مشران به په جنت کې، او هغوی بالیقین جنتیانو. لوږې نه راوتلي وو بهر په مسجد نبوي کې ناست دي. ورونو دا یقین سره درته وایم چې د ابوبکر صدیق او د عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما هر دعا قبلېدله، هر سوال قبلېدلو، او چې د الله نه څه غوښتی وي هغه ورته میلاوېدل. فرمایي لوږې رایستلي یا رسول الله. د الله نبي ورته څه فرمایي؟ قال وانا والذي نفسي بيده لاخرجني الذي اخرجكما. زما د په هغه ذات قسمي کومې لوږې چې تاسو د کور نه رایستلي هغه لوږې زم راویستېمه. د رسول الله 9 بیبیانې دي، 9. نن دې یوه ښځه ده، یوه ورځ به در سره په لوږه تېره کړي، په سبا به دې په شرمونو وشرمئ. د رسول الله 9 بیبیانې دي او رسول الله د لوږې نه د کور نه راوتلی دی. معلومیږي دا کور کې څه نشته که نه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل راځئ ما سره. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دواړه صحابه او ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی راواغېستل او روان شو. د یوه انصاري کور ته دروازه یې وټکوله. دننه آواز وشو څوک رسول الله وفرمیلې زه یم د الله نبي محمد رسول الله ابو بکر عمر ابي هريره رضی الله تعالی عنهم اجمعین سره دي. و ډېره خوشحاله شوه. بیبي دروازه یې خلاصه کړله او دا کېناسته. رسول الله ورته وفرمیل خاوند دې چېرته دی؟ وی هغه تلی دی او ذهب یستعذب لنا الماء، مونږ له خوږې اوبه راوړي. رسول الله سره د ملګرو کېناستلو. دې کې انصاري صحابي راغی چې کله یې ولیدل ویې ویل الحمدلله ما احد اليوم اکرم اضیافا مني. هغه الله لره حمدونه دي، ثنا د صفتونه دي چې په مخ د ځمکه نن کوم عزتمند او قدرمن میلمانه زما راغلي دي، دومره قدرمن میلمانه به د چا نه. بهر کې ډېر خوشحاله شو، دا صحابي ډېر زیات خوشحاله شو. و قدرمن میلمانه راغلي دي، په مخ د ځمکه داسې میلمانه نشته دی چې نن د چا په کور کې لکه څنګه چې د دې صحابي په کور کې دي. نو فانطلق فجاءهم بعزق فيه بصر وتمر ورطب. په منډه باندې یو غونچک د کجورو د خرما راوړو، تازه خرماوې پکې او پخې خرماوې او وچه خرماوې پکې، 3 قسمه خرما په دې غونچک کې وي. دا یې راوړو زموږ مخې له یې کېښودو او راته ویلې چې دا خورئ تاسو. و اخذ المدیة او چړه یې راواغېستله. سړي منډه کړه صحابي. رسول الله چې کله ولیدو چې چړه یې راواغېستله، سړی وینه توی کوي، نو اواز یې وکړ و ایاک والحلوب، ګورې ځان وساتئ د شودو والا څاروي نه. د شودو والا څاروی حلال نه کې، ذبحه نه کې، ځکه هغه شوده ورکوي ګاونډیانو له کورونو له. اوس خو خلک سپېرې شوي دي. یوه غوا به د یوې غوا نه به ماسته خرڅوي او شوده به خرڅوي. ستاسو د مشرانو به یادي چا ماسته نه خرڅول زمارونو، چا شوده نه خرڅول. کوم کور کې به چې غوا وه د مسلمانانو، ځکه پکې برکت و ترقي وه پکې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل د شودو والا څاروي ته ګورې چړه ورنه وړي، هغه ذبحه نه کړي.
د هغې نه مسلمانانو ته ګټه رسېږي. نو لاړو چیلې حلال کو او د وربشو ډوډۍ پخه کړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم او درې صحابه دي ورسره او ډوډۍ راوړو مخې له ورته کېښوده. رسول الله چې ډوډۍ وخوړله نو ویې فرمایل دا د رسول الله د مبارکې خولو وینا ده والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم رواه مسلم. رسول الله فرمایل په هغه ذات مې د قسمي چې زما روح د هغې په لاس کې دی چې د دې خوراک پوښتنه به درنه د قیامت په ورځ الله کوي. وږي راغلي وی ماړه کور ته لاړئ الله به د دې پوښتنه کوي. عمر فاروق سے وفرمیل یا رسول الله د لوږې نه م کور پرېښی و بېهوشي را باندې راغلې وه. رسول الله وفرمیل هغه ډوډۍ چې د مرګ نه پې بچ شي او هغه جامه چې عورت دې پې پټ شي او هغه کوټه چې په هغې کې ته د ګرمۍ او د یخنۍ او د باد او د باران نه بچ شي د دې پوښتنه نشته دی. باقي د هر څه پوښتنه شته دی ورونو.